د کومو ویټامینونو کموالی د ژور خفګان سبب کیږي؟ موږ په داسې یوه زمانه کې ژوند کوو چې رواني اختلالات لکه ویره او ژور خفګان ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی او ډاکټران ورځ تر بلې د دې اختلالاتو د مخنیوي لپاره خپلو ناروغانو ته اړوند درمل ورکوي. کیدای چې پر ژور خفګان اخته کېدل ګڼ لاملونه ولري، خو اوس روغتیا پالانو دا هم موندلې ده چې په بدن کې د ځینو ویټامینونو نشتون هم انسان پر ژور خفګان اخته کولی شي. لومړی ویټامین بي. د بي ګروپ ویټامینونه چې له ویرې او ژور خفګان سره مستقیمه اړیکه لري له ډېرې مودې را په دې خوا د سټرس د ویټامینونو په نوم هم یادیږي. هغه څېړنه چې په 2014 کال کې ترسره شوې ده او پایلې یې په انټرنیشنل سالري ریسارچ نوټس ژورنال کې خپره شوې ده په ګوته کوي چې د بي ګروپ ویټامینونه پر سټرس مستقیمه اغیزه لري او کمبود یې د دې ناروغۍ لامل کیږي. څېړنې ثابته کړې ده چې که په ورځني ډول 18 ګرامه د بي ګروپ ویټامینونه واخیستل شي هم سټرس له منځه وړي. د بي ګروپ پر ویټامینونو سربیره ځینې میوې لکه مڼه، کیله او نور هم د سټرس له منځه وړي. دوهم ویټامین سي. د سی ویټامین ته انټي اکسیدان هم وایي چې د روغتیا لپاره ډیر ګټور دی. څېړنو ثابته کړې ده چې د سی ویټامین د ژور خفګان د منځه وړلو لپاره ډیره ګټه لري. هغه څېړنه چې په 2015 کال کې ترسره شوې ده ثابته کړې ده چې ویټامین سي د ژور خفګان د منځه وړلو لپاره تر ټولو ښه نسخه ده. دریم ویټامین ډي. د ډي ویټامین کمښت له بدخلقۍ، ډار او ژور خفګان سره مستقیمه اړیکه لري او ان کله کله د سرطاني ناروغۍ ویره هم رامنځته کولی شي. څېړنو ثابته کړې هغه کسان چې د ډي ویټامینونو له کمښت سره مخ وي تر ډیره خفه او ستړي ښکاري. د ډي ویټامینونه په کبانو او هګیو کې موندل کیدای شي. لمر ته کېناستل هم ویټامین ډي جوړولی شي او د روحیې د پیاوړتیا لامل کیږي. مګنیزم. د امریکا د میریلینډ پوهنتون د څېړنو مرکز وایي په بدن کې د میګنیزم کمبود د سروتونین د کمښت لامل کیږي. دغه راز هغه درمل چې پر ژور خفګان د اخته کسانو لپاره ورکول کیږي په بدن کې د میګنیزیمونو د تولید لامل کیږي. کیلي او کبان د میګنیزیمونو د تولید اصلي سرچینه بلل کیږي.